وإذا بشر أحدهم کله چې زیری ورکړی شي یو د دوی ته بالأنثى چې جنۍ دې شوې کور کې د لور شوې ده وإذا بشر أحدهم کله چې زیری ورکړی شي دوی ته یو د دوی ته بالأنثى په لوڼې سره ظل وجهه ګرځي مخ دې د مسودا تک تور وهو کظیم دی ډک وي د غم نه چې دا بس کېږي لور مې وشوه زمونږ دا پښتانه هم داسې دي چې لور یې وشي دوه درې ورځې کور نه هم نه وځي بعضې ظالمان پکې داسې دي ښځې ته وایي دا لور دې ولې راوړله نو که ته خدای زوی کړی به دې وکړه نو څنګه دې زوی نه کړې هغه پسې لګي هغه زنانه غریبه در په دره کې وایي ولې دې لور راوړله هر کال یې لور زیږی نو که ستا په قدرت کې تی زوی که نر بچی دا زموږ مسلمانان هم داسې دي ښه یو ځای کې روان یم مدرسې نه هلته ثوابي مدرسې ته روان یم یو ماشومه وړه وه دومره مخې ته راوتله هغې استاد یې وي که نه وایي استاد یې موږ کره کوکۍ شوې ده کوکۍ لور ته وایي هغې موږ کره وړه جنۍ شوې ده نو ما بیا طالبانو ته وایي ما دا غریبه د په زړه کې یو خفګان و کور کې په دې جنۍ چا په خوشحالي نه ده کړې د ده زړه ډک و راغی ما ته وایي چې موږ کور کې کوکۍ شوې مالې الله دې نیک په مبارکه کړي دا ګوره هلک چې وشي ډزې په هغې هم حرامي دي دا هلک چې وشي په هغې ډزې کوي دا جنۍ چې وشي په هغې ډزې نه کوي مثال پته دا ګوره دا د بني اسرائیلو طریقه ده د یهودو هغوی هم په دې جنۍ باندې خفه کېدل او دارنګې د مشرکینو د عربو د هغې طریقه ده تانوي رحم الله لیکلي دي که کور کې د لور وه چې بازار نه دې څه راوړه یا اول یې لور ته ورکړه مشرکینو ته سپک کتل ته ورته په دروند نظر ګوره قرآن کې وګورئ سلویشتمه سپاره کې به راشي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا واناثا هلته هم ګوره جنۍ مخکې کړې ده الله چې چاته وغواړي جنۍ ورله ورکوي دا دې دپاره مخکې کړې ده چې ګوره دوی به جنۍ ته سپک کتل الله تعالی هم مخکې کړې ده هلته زمونږ پښتانه هم داسې دي دوی چې جنۍ اوسي دوه درې ورځې کور نه نه راوځي وهو کظیم حال دا دی چې دی ډک وي د غم نه